السلام علیکم، څنګه د ملګرو؟ امید لرم چې ټول ملګري به ښه روغ جوړ او د صحت په جامو کې پرست. نن راځو د کاناډا طرف ته. کاناډا په باره کې به تاسو ته لږ معلومات درکړم. خو د ویډیو شروع کېدلو مخکې زما تاسو نه یو درخواست ده، که تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د نوټیفیکیشن آل باندې کلیک وکړئ چې تر ټولو نه اول زموږ ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. زموږ د حوصله افزایۍ لپاره زموږ ویډیو لایک کړئ. کاناډا د امریکا وچې په شمال کې پرته ده. د نړۍ تر ټولو لوی هېوادونو کې کاناډا دویم ځای کې قلعه لري چې پراخوالی یې مساحت اندازه یې 9,09,470,670 کیلومتره مربع ده او د وګړو شمار له افغانستان څخه 1.5 میلیون کم دی. ټول وګړي 29,730,000 کسان دي او پلازمینه یې اتاوا ښار دی. پیژندل شوي یا مشهور ښارونه یې ټورنټو، مونټرال او وینکوور دي. کاناډا د امریکا متحده ایالات ډنمارک د یو ټاپو ګرینلینډ سره ایسلینډ سره سرحد لري او بلې غاړې ته یې بحر الکاهل پروت دی. کاناډا 13 ولایتونه لري. د کاناډا ملي رسمي ژبې انګلیسي او فرانسوي ده او همداسې له 5 مشهورو ژبو څخه یوه ژبه یې پنجابي ده چې په کورونو کې ډیره ویل کیږي او تر 200 پورې نورې ژبې هم ویل کیږي. کاناډا د نړۍ دویم لوی هېواد دی مګر د وګړو شمار نفوس یې ډیر کم دی. علت یې د لوی ځنګلونه دی چې 34% خاوره باندې ځنګلونه پراته دي او 9% باندې تازه خالص اوبه دي. کاناډا د نړۍ دویم لوی هېواد دی. همداسې په ځنګلونو کې هم د نړۍ دویم لوی هېواد دی او حکومت یې ډیموکراتیک دی. 1 جولای د ازادۍ ورځ وي. که د دین له کبله کاناډا وګورو نو 9% خلک یې کاتولیکس دي، 20% یې پروتستانیان دي، 3% یې مسلمانان، همدارنګه هندو، سیک، بودایی او نور یې عیسایان پکې دي. هر کال په میلیونونو خلک کاناډا ته د سیل چکر لپاره ځي. په 2013 کال کې 7 میلیونه خلک کاناډا ته تللي وو او د دې څخه یې په میلیونونو پیسې لاسته راوړې. په کاناډا کې موټر ښي لاس دی او د موبایل کوډ یې 001 دی او ملي کوډ یې CA دی. د کاناډا سرتیري د 2001 نه تر 2014 پورې په افغانستان کې وو. په کاناډا کې 83,000 افغانان ژوند کوي چې زیاتره یې په ښایسته ښار ټورنټو کې دي. د افغانستان او کاناډا ترمنځ 10,000 کیلومتره فاصله ده. په کاناډا کې ډېرې واورې کېږي چې د سړې هوا درجه پکې -3 ریکارډ شوې ده او تر ټولو لوی ساحل هم د کاناډا دی. په ژمي کې کانکر کېږي چې بیا پرې خلک هاکي لوبه کوي او د کاناډا ملي لوبه هم ایس هاکي یعنی یخ هاکي لوبه ده. همداسې فوټبال او والیبال پکې کېږي او داسې نور لوبې. په 1912 کې انګریزانو پر کاناډا حمله وکړه مګر ماتې وخوړله. کاناډا د نړۍ څلورم لوی هېواد دی چې ډیر تیل صادروي. د نړۍ دریم هېواد دی چې هوا یا فضا ته توغندي راکټونه سپوږمکۍ ته لیږي. کاناډا او ډنمارک د 1930 نه په یو غیر آباده جزیره ایسلینډ باندې تل جنګونه کوي. د یو نړیوالې ټولپوښتنې په حساب د انګلستان، کاناډا او ایټالیا کوچنیان ماشومان تر ټولو ډیر ژاړي. د کاناډا پلازمینه د مسکو څخه وروسته د نړۍ دویمه یخه پلازمینه ده. کاناډا کې ښځه له ښځې سره او سړی له سړو سره واده کولی شي لکه نور غربي هېوادونه او 99% خلکو یې زده کړه کړې ده او کرنسي یې کاناډین ډالر دی او هر کال 10,000 خلک په کاناډا کې د قبولي یا د ژوند کولو لپاره ورځي او د نړۍ اووم خوشحاله هېواد دی. امن له کبله هم اووم دی. خلک یې تل خوشحاله، پرمختللي او په عصري ټکنالوژي سره بلد دي. د یخ هوټلې هم پکې دي چې هر کال یې نوي کوي ځکه ګرمي کې ویل کېږي. د کاناډا په مونټریال ښار کې له کورونو څخه کلیساګانې ډیرې دي نو ځکه ورته کلیساګانو ښار وایي او اکثره خلک یې تر 1 کلونو پورې عمر کوي او د واده لپاره یې د هلک عمر 29 کاله او د جنۍ عمر 23 کاله دی. د نړۍ تر ټولو لوی جهیل په کاناډا کې دی. د نړۍ تر ټولو لویه کوڅه هم په کاناډا کې ده او همداسې د نړۍ تر ټولو لویه ساحل هم په کاناډا کې ده. تر ټولو لوی ځای هم په کاناډا کې ده. د نړۍ تر ټولو غټ سړک هم په کاناډا کې ده او د نړۍ تر ټولو اوږد غټ سرحد هم په کاناډا کې ده. په کاناډا کې موږکان نشته نو ځکه خلک یې په کورونو کې ساتي. کاناډا کې د ویټسنبرګ مور ته د عمري سزا یا عمر قید سزا ورکړل شوې وه ځکه 25 ودونه یې کړي وو او 125 بچیان یې وو. کاناډا کې یو واده قانوني دی، دویم نشته. د نړۍ تر ټولو لوی زندان هم په کاناډا کې دی. کاناډا په نړۍ کې تر ټولو ډیر د پاکو خوږو خالصو اوبو جهیلونه لري او په نړۍ کې اول مقام لري چې 561 جهیلونه پکې دي. کاناډا انګلیسانو په 2 برخو ویشلې وه
همداسې ډېره ځمکه یې د ملکې الیزابت ده. کاناډا ته په 2009 کې د پوره هېواد ازادي ورکړل شوه. مخکې د دوبلین کاناډا په نوم وه. د کاناډا او امریکا ترمنځ سرحدي کرښه 8890 کیلومتره ده چې د نړۍ تر ټولو اوږده سرحدي کرښه ده. کاناډا ته د جهیلونو هېواد هم وایي او د نړۍ 20% خوږې اوبه د کاناډا په جهیلونو کې دي.